ایرانی چارواکو ولې له طالبانو نه د خبرو غوښتنه کړې ده؟ د سلام په وړاندې کولو سره یو ځل بیا درته یو نوی ویډیو ته ښه راغلاست وایمه. طالبان وایي د ایران د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي له ملا برادر سره د لیدنې غوښتنه کړې ده. قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پر خپله ټویټر پاڼه لیکلې دي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی محمد ابراهیم طاهران د سیاسي دفتر د مرکزي اسیا او ایران له مسؤل سره ټلیفوني اړیکه نیولې او له ملا برادر سره د لیدو غوښتنه کړې ده. شاهین ویلي له دې پرته به نورو موضوعاتو خبرې نه دي شوې. سهیل شاهین همداراز وایي د ایران بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی ښایي غوښتل چې د ایران پر پوله د وروستۍ غمیزې په اړه دوی ته معلومات ورکړي. سیند ته غورځول شوي افغانان 12 نور جسدونه هم پیدا. هرات کې چارواکو ویلي ټول ټال 50 افغانان هریرود سیند ته غورځول شوي وو او تر اوسه د 12 تنو جسدونه موندل شوي دي. افغان حکومت وایي چې د ایران پولیسو لخوا سیند ته د یو شمېر افغانانو غورځول مسله په جدي توګه څېړي او د څېړنو پایلو ته په تمه دي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر سید حسین علمي بلخي وایي چې تر اوسه افغان او ایراني ګډ پلاوي څېړنې نه دي پیل کړې. بلخي وایي په کوم ځای کې چې دا پیښه شوې امنیتي غلا پکې ده او د افغان سرحدي ځواکونو په کنټرول کې نه ده. له ټولو دوستانو نه مننه کوم چې ویډیو مو راسره تر پای ولیدله. که چیرته غواړئ خواږه نظرونه راسره شریک کړئ نو حتما یې راسره شیر کولی شئ. که غواړئ له همداسې تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ د پښتو اپډیټ چینل حتما در سره سبسکرایب کولی شئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت درته غواړمه.